السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو د نن په ویډیو کې به زه تاسو ته درښیم ستاسو د نامه یو ډیره ښایسته انټرو. تاسو دا انټرو کتلی سئ یوټیوب ټکنیکل هاشمي. همدارنګه ښایسته انټرو وي تاسو په خپل موبایل کې خپله جوړولی سئ. هیڅ چاته مو هم ضرورت نسته چې تاسو خپله همت وکئ، تاسو یې خپله جوړولی سئ. دوستانو د هر څه نه مخکې دې دپاره یو اپلیکیشن پکار دی. هغه اپلیکیشن به زه تاسو ته درښیم. دوستانو د هر څه نه مخکې به تاسو لاړ سئ و پلی سټور ته او هلته به ډاونلوډ کئ پیکسل پلو. چې تاسو کله پیکسل پلو ډاونلوډ کئ او د دې لینک چې کوم دی هغه به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې هم درکړم. ډسکرپشن چې کله تاسو دغه خلاص کئ هم یوټیوب خلاص کئ او دلته زما ویډیوګانې راولئ ټکنیکل هاشمي او تاسو ټکنیکل هاشمي چې کله راولئ دوستانو د هغه نه وروسته چې کله تاسو دلته ویډیو هم خلاصه کئ، د ویډیو خلاصېدلو نه وروسته دوستانو دلته لاندې ډسکرپشن کې دغه ځای ته چې تاسو کله راسئ دا خلاص کئ، دلته ډسکرپشن و دې ته ویل کېږي. په دا ځای کې به انشاءالله زه تاسو د دې لینک درکوم، تاسو د دې ځای نه هم ډاونلوډولی سئ. زه به دا شی تاسو ته دلته درکوم. نو دوستانو چې کله تاسو ولاړاست پیکسل پلو مو خلاص کئ نو د دې یو دا رقم شیپ چې کوم دی هغه خلاصیږي. بیا به په دا کې تاسو خپل سټایل خپل نوم په کم ترتیب کې چې ستاسو خوښ وي هغه به تاسو دلته ورسره برابر کړئ، ورسره میچ پې کړئ. نو زه په دې ټولو کې ګورم ماته در ګردو نه زیات چې ماته کوم یو ډېر خوند راکوي نو هغه دی همدغه یو د بیګ ټکس چې کوم ورته ویل کېږي. دا چې کله دا تاسو ووایئ نو په دې باندې به ایډیټ بیا بټن ووایئ. نو د ایډیټ نه وروسته به بیا یو نیم نومونه به دلته ولیکئ او یو څه به دلته ولیکئ. زه به طریقې کار تاسو ته در ولیکم. په دې سمال ټکس پر ځای باندې به زه ولیکم ټکنیکل. شاباش بالکل. د دې نه وروسته به بیا تاسو راسئ په دا بیګ ټکس کې به دلته ولیکئ ټکنیکل هاشمي. دا زما د چینل نوم سو. نو دوستانو په دې کې تاسو غټ او کوچنی هم کولی سئ په دې بټن باندې. د هغه نه وروسته په دې باندې تاسو یو سایډ او بل سایډ ته هم بیولی سئ او په دې بل سایډ کې چې دی هغه تاسو کښته پورته بیولی سئ. چې کوم ځای ستاسو خوښ وي هغه مطابق یې تاسو ولګوئ. د هغه نه وروسته بیا دلته تاسو بیکګراونډ هم به دې ته ورلګولی سئ. داسې ورته وګورئ دوستانو ډېر ښایسته ښکلی ټکنیکل هاشمي. همدارنګه دویم بیکګراونډ تاسو ته کتلی سئ ډېر ښکلی ټکنیکل هاشمي. همدارنګه تاسو دریم بیکګراونډ هم و دې ته ښایسته ورلګولی سئ. دا رقم به تاسو ټول بیکګراونډونه چې دي هغه به ورته لګېږي. نو چې کله مو دا خوښ سو او خوند مو هم پرې واخیستو او د هغه نه وروسته تاسو ته پوه شوئ چې یاره بس اوس هم کمپلیټ ده نو بیا به تاسو راولاړ سئ. دوستانو دغه د ایکسپورټ بټن چې کومه ده د ځان سره د سیف کېدلو دپاره دغه د ایکسپورټ بټن به تاسو ووایئ او دلته یې تاسو ته د ښکاره کوي چې تاسو په کوم کوالټۍ کې غواړئ. فاسټر ان راډر 540 پی کې او په میډیم ان راډر رینډر کې تاسو غواړئ بیا 720 پی کې راځي او که په سلو ان رینډر کې غواړئ ښه ښایسته ښکلی په ایچ ډي کې غواړئ بیا نو 1080 یعنی 1080 کې چې دی بیا به تاسو راولئ. هم په دا رنګه به بیا ستاسو دا کوم چې انټرو ده دا به ډېره ښکلې او ښایسته راسي. نو بالکل و ډاونلوډېدنګ شروع دی. موږ به تر هغو پورې نه بندوو چې ستاسو دپاره دا انټرو بالکل تیاره سوه نو بیا به ستاسو دپاره موږ پیش کوو او ښکلی ډیزاین به ورکوو. نو دوستانو هیله ده چې دا ویډیو به ستاسو خوښه سوي وي. که چیرې د دې ډسکرپشن تاسو غواړئ د دې لینک غواړئ د دې اپلیکیشن لینک تاسو غواړئ هغه به زه انشاءالله تاسو ته په ډسکرپشن کې در ولیکم. د هغه ځای نه تاسو ډاونلوډ کئ. نو هیله ده چې سر به م په خلاص سوی او هیله ده چې عزت سوی به مو وي. تر بلې ویډیو پورې ستاسو کوربه ستاسو ورور شیر علي هاشمي ته ورکړئ اجازت. د الله په امان. الله حافظ. مخ ته مو ګلونه.